ډیرو درنو خوږو کتونکو د سپین غر ادبي جرګې په دې میاشتنیزه غونډه کې زه تبسم افغاني د سپین غر ادبي جرګې مشر سکرتر د کوربه په توګه ستاسو په خدمت کې یم او په دې میاشتنیزه مشاعره کې تاسو ته هرکلی یم. د سپین غر ادبي جرګې صدر طاهر توري صاحب په غیر موجودګۍ کې زه د نن ورځې د دې غونډې صدارت د پښتو ژبې نومیالي شاعر ډاکټر اسرار اتل صاحب ته سپارم. د صدر صاحب په اجازت سره بقاعده د مشاعرې آغاز کوم. خپل کلام درته واوروم. زما د خیال د اسماعیل مجزا هم وګوره، زما د خیال د اسماعیل مجزا هم وګوره، دشت کې د هجر د وصال آب زمزم وباسي. زما د خیال د اسماعیل مجزا هم وګوره، دشت کې د هجر د وصال آب زمزم وباسي. چې له انګوره د شعور مو دانه وخوړله، چې له انګوره د شعور مو دانه وخوړله، اوس له جنته به مو خود لکه آدم وباسي. دم په هغې د تبسم وایه څه پو کړی، دم په هغې د تبسم وایه څه پو کړی، چې د نامه په رومال باندې په ورېښم وباسي. د یو غزل دی، دا خاپیری لکه په بام د ایشیا ولاړه، دا خاپیری لکه په بام د ایشیا ولاړه، دا پښتونخوا د ښکلو میره د بالا ولاړه. شعر دی چې اسویلي داسې زما پرې سندریز دی همیش، چې اسویلي داسې زما پرې سندریز دی همیش، څوک لیونی د پر هر سیمه کې زما ولاړه. ډیره مننه چې اسویلي داسې زما پرې سندریز دی همیش، څوک لیونی د پر هر سیمه کې زما ولاړه. مونږ د تیارو په مذهب داسې ټینګ ایمان راوړی، مونږ د تیارو په مذهب داسې ټینګ ایمان راوړی، خپه خپه لري له مونږ ځکه رڼا ولاړه. مننه. څوک به هم پرېنږدي هر څوک لاندې له دم راولي، غریب جان صاحب، څوک به هم پرېنږدي هر څوک لاندې له دم راولي، د سرمایې دمګره ورکې د هر چا ولاړه. ووایه ته چې تبسمه دومره ویاړ پرې کوې، ووایه ته چې تبسمه دومره ویاړ پرې کوې، تا له په بام څوک د سوهنده په خندا ولاړه. د سترګو جنگ د مه کوه نظر مې خربوي، د سترګو جنگ د مه کوه نظر مې خربوي، بڼوڅو کې تیری دی د زړه سر مې خربوي. او جهاد جهاد نروخو د سمپوزې لروستی، جهاد جهاد نروخو د سمپوزې لروستی، نور هیڅ کولی نشي لروبر مې خربوي. او زه دومره ټینګې نه یم ستا د حسن ته جانانه، زه دومره ټینګې نه یم ستا د حسن ته جانانه، چې غلی غلی ګورې نو اکثر مې خربوي. او خانجي د مزدرانو اړو غم در سره نشته، خانجي د مزدرانو اړو غم در سره نشته، بس لاړه ورځه تېره شوه نخر مې خربوي. او نشه راوړي بارود راوړي توپک راله راوړي، نشه راوړي بارود راوړي توپک راله راوړي، په دې پښتون بچي خو سراسر مې خربوي. زما په دې دنیا کې خو داستانه سوا څوک دي، زما په دې دنیا کې خو داستانه سوا څوک دي، بیا ته چې مرور وې مرور مې خربوي. او ګلاب ګلاب وطن کې مې بلخا ډېرې خبرې، ګلاب ګلاب وطن کې مې بلخا ډېرې خبرې، تنظیم تنظیم د کړي په هنر مې خربوي. او ګلاب ګلاب وطن کې مې بلخا ډېرې خبرې، تنظیم تنظیم د کړي په هنر مې خربوي. چا غم دی شوګیری دی بل یوازې ګلنبي، چا غم دی شوګیری دی بل یوازې ګلنبي، مخام نه بس لګیا وم تر سحر مې خربوي. که اجازات وي د یو غزل به وایم چې وړوکې غونډه زه بیا راته رایاد شوه جدایۍ کیسه، بیا راته رایاد شوه جدایۍ کیسه، نه کوم په عمر د یارۍ کیسه. او ښکلي مې بلخا ښکلي که بلخا په دنیا وګورم، ښکلي که بلخا په دنیا وګورم، ځان ته نه غلط کوم مجبورۍ کیسه.
ولکونو پاره شعر دی سو پام کوه بل هیچ چاته یې ورنه کی پام کوه بل هیچ چاته یې ورنه کی دا خو دی زما د زندګۍ کیسه او دومره تکبر په ځان کې مه لره دومره تکبر په ځان کې مه لره کله کله واوره بېوسۍ کیسه او ځان خو مې د ځان سره حساب کړلو ځان خو مې د ځان سره حساب کړلو ډېر یاران وو خو بې کسۍ کیسه او نورې سپین مخ به درته څه ویم نورې سپین مخ به درته څه ویم خو به خو ښکارېږي د سپوږمۍ کیسه او ګل نبي د نن دور یارانو کې ګل نبي د نن دور یارانو کې ما ته ښکاره نه شوه د دوستۍ کیسه بلنه در کوم څه هغوی خپل کلام واورئ ټپه دی څه زه چې د مور په دعا رنګ یم زه چې د مور په دعا رنګ یم بیا د دنیا د زنګو څه پروا کوم زه چې د مور په دعا رنګ یم بیا د دنیا د زنګو څه پروا کوم او یو غزل دی څه ما باندې گزار کوي نو ودې کړي ما باندې گزار کوي ما باندې گزار کوي نو ودې کړي ځان لکه ازار کوي نو ودې کړي نه نه اوښکو نه بغیره نور څه نه لرم اوښکو نه بغیره نور څه نه لرم په دې که اعتبار کوي نو ودې کړي نور دې راته هغه دغه نه کوي اتل صاحب نور دې راته هغه دغه نه کوي صفا راته انکار کوي نو ودې کړي زبردست وایي ورله نه راځمه هسې زه وایي ورله نه راځمه هسې زه دا که انتظار کوي نو ودې کړي زبردست زه چې ورنه یو ځلې بوسه واخلم زه چې ورنه یو ځلې بوسه واخلم دا که بیا ګزار کوي نو ودې کړي زبردست زه چې ورنه یو ځلې بوسه واخلم دا که بیا ګزار کوي نو ودې کړي زم زه طلبګار د یار کلي نه زما طلبګار زه د یار کلي نه اخر مې که دیدار کوي نو ودې پس دې څومره کړولی دی یم په زندګۍ مې کوي لوبې د خزان بدونه په زندګۍ مې کوي لوبې د خزان بدونه لکه ګلاب شوم پاڼې پاڼې رژولی دی یم اوربل کې چې د سرو ګلو کتار جوړوم د مینې لیونو ته سرنګار جوړوم اوربل کې چې د سرو ګلو کتار جوړوم د مینې لیونو ته سرنګار جوړوم ورځم به یې دیدن له زما یار سره وعده ده ورځم به یې دیدن له زما یار سره وعده ده دا ځکه خو په مینه خپل سینګار جوړوم د مینې لیونی به زما دې کلي کې ډېر وي اتل صاحب د مینې لیونی به زما دې کلي کې ډېر وي زه ستا نه به د خپلې غاړې خار جوړوم ویلې نری نری خندا زمانه مه غواړه نادانه نری نری خندا زمانه مه غواړه نادانه چې وخندم هر چا ته زړه کې لار جوړوم ویلې خپه نشي زما د عبدالرحمانه د بل نه یم خپه نشي زما د عبدالرحمانه د بل نه یم خو تا نه به د خپلې مینې یار جوړوم وسلام چې حد نه زیات خوراک ویني څه بل شانتي شي میږي ته خدای چې شي په قهر بیا وزر کوي وایي پښتونه وروره څوک دې نشته د غمخوار وګوره پښتونه وروره څوک دې نشته د غمخوار وګوره ځکه خو هر څوک تا کندې ته برابر کوي وایي پښتونه وروره څوک دې نشته د غمخوار وګوره ځکه خو هر څوک تا کندې ته برابر کوي ته د ټوپکو د بمونو زخه غلی نه شو ته د ټوپکو د بمونو زخه غلی نه شوې د وطن ننګ خلق په قلم او په هنر کوي وایي د داسې خلکو نسل خدایه د بنیاد اوره کړي د داسې خلکو نسل خدایه د بنیاد اوره کړي چې خپل وطن کې څوک فساد کوي او شر کوي وایي د یتیمانو په سر چا د رحم لاس کې نه د یتیمانو په سر چا د رحم لاس کې نخلو دغه چې ستر شي بیا نشي کوي په ډر کوي او ای امیدواره ډېر غمونه دي پاگل به دې کړي هر چکر کوي نور زمان خفګني صاحب ته بلنه ورکوم څه په خوږه ترنم کې خوب کلام واورئ زړه په دروازه دې لیکلې نما
خو هغه نشته دی بس ماته یې پرېښلې نما خو هغه نشته دی بس ماته یې پرېښلې نما راته د زړه په دروازه یې دی لیکلې نما زبردست زه کله کله یې نامې ته هم حیران پاتې شم زه کله کله یې نامې ته هم حیران پاتې شم چې دا بچا ورباندې ایښې وي دا ښکلې نما چې دا بچا ورباندې ایښې وي دا ښکلې نما راته د زړه په دروازه یې دی لیکلې نما زه دا منم دا به زما نه مینه وراخلي زه دا منم دا به زما نه مینه وراخلي خو دا په ما یې دومره ښه لګېږي ولې نما خو دا په ما یې دومره ښه لګېږي ولې نما راته د زړه په دروازه یې دی لیکلې نما زه دا منم دا به زما نه مینه وراخلي زه دا منم دا به زما نه مینه وراخلي خو دا په ما یې دومره ښه لګېږي ولې نما خو دا په ما یې دومره ښه لګېږي ولې نما په راکیبانو باندې ښه لګي که بده لګي په راکیبانو باندې ښه لګي که بده لګي ما یې تویز غوندې په زړه پورې نیولې نما ما یې تویز غوندې په زړه پورې نیولې نما زما د زړه په اسمانونو باندې ور راولي زما د زړه په اسمانونو باندې ور راولي چرته چې ما یې چا د خولې نه اورېده معین مرور ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل خوندور موج جوړولو ته دې بیا څه طریقه جوړه که موج جوړولو ته دې بیا څه طریقه جوړه که لکه رقیب سره دې نوي یارانه جوړه که انصاف دې ښه وکړو رقیب د مو نه ښه سړی کو مهرباني تا انصاف ته تولنا جوړه که مننه مغرور یاره تو غرور به اخیر څو پورې وي تو خو غرور ته ځونه ښه لویه بنګله تو خو غرور ته ځون ته ښه لویه بنګله جوړه که غزل د خیالونو جوړ تصویره په یادو دې راولم د خیالونو جوړ تصویره په یادو دې راولم د نیمګړې مینې یاد یې په سلګو دې راولم مننه انتقام به درنه اخلم د جانان خاموش تصویره انتقام به درنه اخلم د جانان خاموش تصویره د هجران په تورو شپو کې په ډیو دې راولم او نوره نه کوم ناشې زه مو د مینې نشه کړي نوره نه کوم ناشې زه مو د مینې نشه کړي سکي وایي میخانې ته په پیالو دې راولم مننه د جرګو خبرې نه دي مینه سر ورکول غواړي د جرګو خبرې نه دي مینه سر ورکول غواړي د اغیارو له مالته په پښتو دې راولم مننه زیارتو باندې ونه شوه که هر څو زارۍ مې وکړي زیارتو باندې ونه شوه که هر څو زارۍ مې وکړي زمونږ بهر کلي ملا په تعویضو دې راولم مننه او مرور معین به څو د هجران سره ورکي سوځېږم مرور معین به څو د هجران سره ورکي سوځېږم جار د شمع د رخساره په نغمو دې راولم مننه ګل ندی ګل صاحب نه پاس د سپین غر ادبي جرګې فینانس سکرټر او ډېر فعال غړي زیشان کمال ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام واوري کمال صاحب غزل اول څو شعر دي ناستو ملګرو په اجازت سره چې
شعر دی څنګه قاتل دی په خندا مې وژني څنګه قاتل دی په خندا مې وژني دا کنه نه وي خو سبا مې وژني څنګه قاتل دی په خندا مې وژني دا کنه نه وي خو سبا مې وژني چې خلکو منځ کې راته داسې ګوري قسم په خدای دی چې په چا مې وژني چې خلکو منځ کې راته داسې ګوري قسم په خدای دی چې په چا مې وژني دستا کوڅې ته مې نور تلل مشکل دي در زر چې در شمه بابا مې وژني دستا کوڅې ته مې نور تلل مشکل دي دا ځل چې در شمه بابا مې وژني بېوسه ژوند دی خدایه څه وکړمه د ښار غریب دغه ژړا مې وژني خدایه څه وکړمه د ښار غریب دغه ژړا مې وژني دا غزل دی زړګیه شته دي دلته نورې هم بلها خبرې زړګیه شته دي دلته نورې هم بلها خبرې زړګیه پرېږده وه سحر مخام اشنا خبرې ما ورته وویل په دې دور کې وفا چېرته دی ما ورته وویل په دې دور کې وفا چېرته دی یو چا کولې دلته چاته د وفا خبرې زما بیخي ورسره نه لګي قسم دی زما بیخي ورسره نه لګي قسم دی خوږې مې شپې کې خوند کوي اکثر ملا خبرې دا شعر دی که رښتیا وایم چې مې کله نه زړګی بیللی که رښتیا وایم چې مې کله نه زړګی بیللی دخلي مې تلي دي قربان اوس د خندا خبرې زما په قدر لیونی اوس لکه پویه شوي زما په قدر لیونی اوس لکه پویه شوي زر ورنږدې شي چې کوي چېرته زما خبرې د آخري شعر دی د ستا سبا زیشان کمال ته اشنا ښه معلوم دی د ستا سبا زیشان کمال ته اشنا ښه معلوم دی اشنا بس دی بس مه کوه اشنا نوره سبا خبرې ډېره مننه جان عارف صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوږ کلام واوري مننه تبسم صاحب مننه زه ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم هر کله راتلی شي دا اجرا صرف د کورمې نه دی بلکې د ټولو پښتنو دی ما ته خو داسې څه یاد نه دي خو غزلونه به وي داد بشیر ارشاد دا په مونږ چې مواتر هوا لګي دا په مونږ چې مواتر هوا لګیږي ستا په مخ ستا د سپین مخ په ستا په سپین مخ په سپین غر هوا لګي دا په مونږ چې مواتر هوا لګي ستا په سپین مخ د سپین غر هوا لګیږي زبردست ستا د دنګ قد پردا کله پټې کړي شي ستا د دنګ قد پردا کله پټې کړي شي او د چنار په سر اکثر هوا لګي ډېر ښکلی دی عارف جان صاحب ډېر ښه دی ډېر ښه دی بل غزل نه به یو شعر نه وایم په خوب کې مې لیدلې اشنا غیږې غیږې زلفې په خوب کې مې لیدلې اشنا غیږې غیږې زلفې په خوب کې مې لیدلې اشنا غیږې غیږې زلفې او په غیږ کې مې پراتې وې د ستا غیږې غیږې ګرمي به د دوزخ ګرمي به هیڅ ونه کړي د دوزخ خو ما هیڅکله او په سر مې دې نیولې د چا غیږې غیږې زلفې او په مو یې راخوارې کړه او لږ مونږ پرې مواتر کړه په مونږ یې راخوارې کړه او لږ مونږ پرې مواتر کړه سپینېږي دي زاړېږي دي دا غیږې غیږې ډېر زبردست په مو یې راخوارې کړه او لږ مونږ پرې مواتر کړه سپینېږي دي زاړېږي دي دا غیږې غیږې زلفې یو بل غزل نه دوه درې شعرونه وایم مونږ چې پرې باور کړی اعتبار کړی مونږ چې پرې باور کړی اعتبار کړی هغه سړي زمونږ په سر گزار کړی مونږ چې پرې باور کړی اعتبار کړی هغه سړي زمونږ په سر گزار کړی
بخښنه غواړم زه ما هغه د میاشتنیزې غونډې خبره کولو راتګ مو څه لیکلي نه دي که راوړي مو نه دي. مننه عارف جان صاحب ښکلي شعرونه دې واورول. بلکل زه بخښنه غواړم نور نه. د پیزي غوندې کامل استاز له پیزه د پیزي غوندې کامل استاز له پیزه په همسرو شاعرانو کې استاد شو. زه اوس محترم نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی د دې مشاعرې په حوالې سره د خپلو خیالاتو اظهار او خپل خوندور کلام واوري. نوشي بنګش صاحب. ډېرو قدرمنو ښاغلو راغلو د زړه الله تعالی تاسو ته ستړي مه شئ او درنو ملګرو تاسو نه دا توقعات کیدی شي پښتو ژبه هسې هم د لیونو ساتلي دی چېرته هم داسې سرپرستي دي ته په تاریخ کې نه دی میلاو چې څنګه د یوه قام ژبې ته پکار دی. دا ډېره بدقسمتي دی او دا ټوک ټوک ولس ټوک ټوک قوم ژبه دی چې هغه وجود ټوک ټوک دی نو که پرای څه ماته ذهن بچیتی هغه به د څه سوچ کوي خو باوجود د دې په خپله مده ایمان دی او د یقین دی چې څو پورې دا دنګ دنګ غرونه ژوندي او پښتون قوم به ژوندی او د هغوی ژبه به ژوندی وي ځکه چې ستر خوشحال نه راوخه تر ننه پورې دغو خلکو په یوه ځان بدونه کار کړی چې سړی حیران شي چې بلکل لکه د سرکار سرپرستي یا د اسټیټ سرپرستي ورته میلاوي هغه دوره کار نه شي کولی لکه زموږ مشرانو ته سترګې غړوو چې هغوی په یوازې ځان دوره کار کړی دی. نو ملګرو یو احساس یوه جذبه د خپله جذبه سړی منصور دار ته رسوي عیسی علیه السلام سالوي ته رسوي جناب حسین سنان ته رسوي همداسې ډېرې قربانۍ دا د قربانۍ لاره دی. وخت نن سبا ډېر قیمتي دی یو که چا سره ته د شعر و ادب خبره کوې نو هغه به دی چېرې دا ما یقین څخه وزګرخیل دي خو دا د وزګرخیلو خبره قطعي نه دی دا هغه څوک دی چې څوک په ذهن کې یوه ولوله یوه جذبه بلکې یو خپل منزل لري. د بې منزله خلکو غږ نه وي اواز نه وي هغه دوی ته نه وي وزګار که بیا څوک سترګې غړوي چې دې لوی ولس ته دا خنډونه چا جوړ کړي دي دوی نه د ژبه چا اخیستې دی پیترات ویر کړي ژبه دوی په چاړې کې غوڅه نه دی کړي نو چاړه په یخي ده. خو ملګرو داسې لیونی و ټول عمر دا پښتو ساتلي دی لکه د تاسې ناست دی نن یې کتابونه مو ته یوه نسخه هغ ځای نه میلاویږي بله هغ ځای نه میلاویږي نه بله بل ځای نه میلاویږي نن د اروپا ورو د مو د پښتون ادب غني کېږي نو نن وخت یې تاسو ته سپارلی دی وخت تاسو نه دا تقاضا کوي چې د پښتو ژبې پرمختګ دپاره د پښتون قوم د ذهن جوړولو کې د شاعر ادیب ډېر ستر لاس وي او شاعر ادیب هغه څوک دی چې هغه انجینیر دی چې د سبا دپاره کوم پلان تیریږي هغه به دا ذهنونه تیروي. نو زه خو دا یم چې د غزل خو مو ډاکټر صاحب نه واورو نو د خپلې خبرې به په دې ختمې کوم چې دا موږ سره ناست دی او راغلی دی چې ای د ګل ونې ستا ژوندي دې تل رنګینه وي موږ ولې زړه ستړي دي چې سوري ته دمه کوي. زه اوس د دې محفل په اخره کې محترم ډاکټر اسرار اتل صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی د دې مشاعرې په حوالې سره د خپلو خیالاتو اظهار او خپل خوږ کلام واوروي. ډاکټر اسرار اتل صاحب. چې د لر نه بر لذي زه ورسره یم چې د لر نه بر لذي زه ورسره یم که تاوان مې سر لذي زه ورسره یم څوک ته ګام د خیر او امن په نیت واخلي نوشي صاحب څوک ته
ګام د خیر او امن په نیت واخلي که د هر چا در لذي زه ورسره یم. مننه نوشي صاحب خبرې وکړي. صرف دغه وایم چې زه په خپله ډېر ښه محسوسوم چې د سپین غر ادبي جرګې ملګري په باقاعدګۍ سره راځي کینی. دغه دیو ته که وسایل نشته او سرکاري سرپرستي نشته یا تپوس هم څوک نه کوي نو زما په خیال د ټولو ملګرو د شعرونو کې هغه انعکاس شته چې دلته تاسو سپین غر لرئ، ډېره لویه نامه لرئ. دغه سپین غر په خپله ډېر لوی تاریخ دی. دغه سپین غر په خپله یو دونه لویه جذبه ده، دونه لوړوالی لري چې دې خلکو ته د دې احساساتو ته ضرورت به وي خو د هېڅ چا د ملاتړ ضرورت بیا نه راځي چې دا خلک دومره لوړ دي. خدای دې دا ټولنه همدغسې ځلانده لري، خدای دې دا ملګري همدغسې تاند لري، دوی به راټولېږي او په دغه خپله غریبۍ کې، په دغه خپله بېوسۍ کې، په دغه غرونو کې د ژبې دپاره، د دې د ښه ژوند دپاره، د دې د سوکالۍ دپاره به دغه خپل غږ پورته کوي. زمونږ غږ ورسره یي د یو غړي په توګه. زه به په خپل وار یو وړوکی غوندې نظم دی خوب ازاد د سره شریکوم څو شعرونه چې خوند به وکړي ډاکټر صاحب، خوند به وکړي. ازاد نظم دی وړوکی چې خوب چې دا به څه خوب وي چې په ورځو نه په شپو راځي. دا به څه خوب وي چې په ورځو نه په شپو راځي او چې راځي نو په بلا ډېرو ګولو راځي. دا به څه خوب وي چې په ورځو نه په شپو راځي او چې راځي نو په بلا ډېرو ګولو راځي. نه پکې ته راشي او نه پکې د مینې پیریان، نه پکې ته راشي او نه پکې د مینې پیریان ښکلي خوبونو کې په لا ډېرو کیسو راځي. نه پکې ته راشي او نه پکې د مینې پیریان ښکلي خوبونو کې په لا ډېرو کیسو راځي. که خاپیري پکې راتلې نو بیا به وي خولې وم، که خاپیري پکې راتلې نو بیا به وي خولې وم. څه بې باوره شو د دې ښار د خوبونو سهر، څه بې باوره شو د دې ښار د خوبونو سهر. د ښار خوبونه دي د کار په ځای کې چرته کېږي، د ښار خوبونه دي د کار په ځای کې چرته کېږي. د لار خوبونه دي که سترګې مې ذره پټې شي جنګ پکې وینم سرې سرې وینې او بلا لاشونه. داسې زه هره ورځ د مړي په اعلان راپاڅم. د ښار خوبونه دي د کار په ځای کې چرته کېږي، د لار خوبونه دي که سترګې مې ذره پټې شي جنګ پکې وینم سرې سرې وینې او بلا لاشونه. داسې زه هره ورځ د مړي په اعلان راپاڅم. وړوکې غوندې غزل چې سره ته رایاد شو زموږ نه میریږي چې څه مو زړونه زخم نه وو، څه مو زړونه زخم نه وو، څه خبر په کرم نه وو، څه مو زړونه زخم نه وو، څه خبر په کرم نه وو. له دې ځمکې تر اسمانه، له دې ځمکې تر اسمانه تله راتله په قدم نه وو. خلکو څنګه ځان آباد کو، خلکو څنګه ځان آباد کو، دا کړه وړه د ادب نه وو. خلکو څنګه ځان آباد کو، دا کړه وړه د ادب نه وو. نوشي صاحب وسایل که هر څو ډېرو، وسایل که هر څو ډېرو، مسایل هم څه کم نه وو. وسایل که هر څو ډېرو، مسایل هم څه کم نه وو. ښار د مصر په مثالو، ښار د مصر په مثالو، ښار کې ښکلي هم ګرم نه وو. ښار د مصر په مثالو، ښار کې ښکلي هم ګرم نه وو. غلا به څنګه نه کېدله، غلا به څنګه نه کېدله، غلا به څنګه نه کېدله چې لاسونه قلم نه وو. غلا به څنګه نه کېدله چې لاسونه قلم نه وو. دا به خامخا کېدله، دا به خامخا کېدله چې نیتونه مو سم نه وو. دا به خامخا کېدله چې نیتونه مو سم نه وو. د ښار خلک وتله، د ښار خلک وتله، دا زمونږ د چم نه وو. څه مو زړونه زخم نه وو، څه خبر په کرم نه وو.